وله لکه هغه سیټ نه راتاو شي وله هغه سیټ باندې راتاو شي اخوا لاړ وله اوهو ما بچ دی کنه یار درجان سره مشي سکه زوی یخ نه ته ناشتي دنه بناشتي درجان موږ امتحان رانه زیری مطالعه مې کول زکه دلته ناشتي درجان یا خو دې کوله مطالعه باندې کوټه کې کینا یوازې کینا او صحیح به دې شي څنګه چې یوازې ناشتي او ځان لږه کې ناشتي مطالعه خیا دي خدای درجان ستا خبر مې ډیره خوښه شوه زه بدن نه کیم نه وځه مړه پلاره په موږ د ټول ګیم خراب کړو ورګه چې څه شو لاړو دلته دی لاړو زمونه پلار مې مړه ګیم مې کولو را باندې راغی یار وایي مطالعه کوه دا ټیم د مطالعه دی په موږ یې سم دم ګیم خراب کړ یار کوه بس لګیا اوس یار شاته راته شاته اخوا دی اخوا وله بره وخود دا دی اوهو مړه موږ دې بیا خراب کړو یار مړه خو چې نشي کولی ووایه چې نه کومه یار جمیله بچی اخی وعلیکم سلام په خیر علي جوړي هي کاکا سلطان خو به مریض نه وي تیره موده وشوه سکول ته نه راځي نه جوړه خو نه دی خو هر سر د مکتب په بهانه د کور وځي چې مکتب ته ځي او که نه دی نه خو زه نه یم خبر روغ مټ دی نه کاکا پوره یوه میاشت وشوه چې مکتب ته نه دی راغلی تی پوښتنه وکړه چې چېرته ځي نه جمیل خان هغه خو بل ورځ پرون یې مانه 300 روپۍ بل ورځ مې 300 روپۍ چې امتحانونه دي د پرچو دپاره راکړه دروغ وایي کاکا نه امتحانونه شته دي او نه چا د پیسو غږ کړی دی 300 روپۍ درنه اخیستي او په هغې باندې ځان ته د انټرنېټ پیکج کړی دی دا بیجک څه شته وایي بیجک نه دی کاکا پیکج دی پیکج دا داسې شی وي چې دکاندار ته لاړ شي او 300 روپۍ ورته ورکړي نو موبایل درته د انټرنېټ دپاره پرې کړي نو په هغې باندې بیا پبجي ګیمونه هم کېږي او په هغې باندې بیا د دنیا د هر ګوټ نه ځان هم خبرې او هر رنګه لوبې پکې کېږي اوس ورسېدي نو دا قصه ده کاکا زه درنه ځمه او د دې زوی غم دې وکړه چې دا چېرته ځي او چېرته نه ځي د الله په امان ولکه دا خو سلطان دی ما په اسمان غوښتو خدای په ځمکه راکړو ته ورغه چې نږدې ورشم چې ویې ګورم و سلطانه تا د ځانه څه جوړ کړي دي دا مکتب ته ولې نه راځي معلم صاحب مکتب ته خو به ځکه نه راتلم په سبق نه پوهېدم هر کال به ناکامېدم نو ځکه مکتب ته نه راتلم او په څه پوهېږم نه معلم صاحب ګوره ما به درته ویلې چې دا موبایل مکتب ته مه راوړه ستا د لاسه ټول ماشومان خراب تراب شلو هغې نتیجه همدا وختله راځه چې اوس د پلار ته بوځم راځه دا اوس د سرګټ او نشیم کې السلام علیکم وعلیکم سلام معلم صاحب خیر جوړ زما د دې زوی څه قصور دی چې سکلک د لاس نیولې او ځان پسې راکاږي دا تپوس دي نظمین زوی نه وکړه نو ما خو هم پوهېږه چې څه چل شوی څه ګناه یې کړې ده آخر خبره څه ده خبره دا ده رورجانه چې ستا زوی مکتب ته راځي موبایل ځان سره راوړي او نور شاګردان هم درس ته نه پرېږدي خپله خو درس نه وی په نشو هم راوړېدلی دی ما خو سره معلم صاحب کله موبایل نه دی لیدلی وروره
ته به ترې څه خبر شي چې پیسې ورکې او څارنه نه کوي دا په کومه مصرفوي د سره څوک معلم صاحب ما د مکتب نه خارج کړلو د ده د لاسه ټول ماشومان خرابېږي په مکتب کې اوس ته پوهېږې او دا زوی دې پوهېږي زه دا نه لاړم ای زما پښتنو ورونو په خپلو بچو باندې رحم وکئ د هغې معلومات وکئ تعلیم پې وکئ خو معلومات یې خامخا وکئ چې دا پبجي ګیمونه او دا موبایلونه نه لرې وساتئ دغسې حل به په شرمونه یې وشرموم د مکتب نه یې هم را خارج کړو چې زه به در باندې راباندې کوم تاسو سره به زه اوس کور کې ګورم